سلامونه ملګرو. په دې ویډیو کې د پروژې د مدیریت د سرچینو د تخمین او د تخصیص په یوې بلې طریقې سره خبرې کوو چې هغې ته د جزئي تخصیص طریقه وایي او یا هم د هغې انګلیسي اصطلاح bottom up estimating دی. bottom up estimating ورته ځکه وایي ځکه چې د تخمین او د محاسبې پروسه د پروژې د جزئي فعالیتونو څخه او یا د لاندینۍ برخې څخه شروع کیږي او بیا کلیاتو ته حرکت کوي. ملګرو، دا طریقه د پروژې په مدیریت کې خورا مهمه طریقه ده او ډیره استفاده ورڅخه ترسره کیږي. نو د دې طریقې هغه ګټې چې دي، حواله دا ده چې په جزئي توګه د فعالیتونو لپاره سرچینې د دې طریقې څخه په استفادې تخصیص کیږي او د دې طریقې صحت نسبت و نورو طریقو ته زیاته وي او په دې طریقې کې لکه د پروژې د غړو ترمنځ هماهنګي او همکاري ډیره وي، ځکه چې په دې طریقه کې د پروژې ټیم سره یو ځای کیږي او فعالیتونه سره ویشي او په ګډه سره دغه فعالیتونو ته سرچینې ټاکي. او د دې خبرې یادول ضروري دی چې د دې لپاره چې bottom up estimating یا د پروژې جزئي تخصیص ترسره سي، په اول قدم کې باید د پروژې کلي فعالیتونه په جزئي فعالیتونو او په فرعي وظایفو باندې وویشل سي. نو لکه څنګه چې په مخکینی ویډیوګانو کې مو سره خبرې کړې دي چې وروسته چې کله د پروژې مهالویش جوړیږي، د پروژې کلي هدفونه او محصولونه ټاکل کیږي او بیا وروسته هغه په جزئي او فرعي وظایفو ویشل کیږي او په یو سند کې راغونډیږي چې هغې ته ورک بریک ډاون سټرکچر وایي. وروسته د دې چې ورک بریک ډاون سټرکچر رامنځته سو او د دې سند په واسطه دا په نښه سوه چې په پروژې کې به کوم فرعي فعالیتونه په ترتیب سره ترسره کیږي ترڅو موږ هغه کلي هدفونو ته ورسوي. بیا د دغې سند په استفادې سره هر یو جزئي فعالیت ته سرچینې ټاکل کیږي چې د سرچینو د ټاکلو لپاره مختلفې طریقې شتون لري. یوه طریقه یې bottom up estimating دی. نو د دې لپاره چې بیا دغه فعالیت لکه دغه bottom up estimating ترسره سي، په اول قدم کې مو ویل چې ورک بریک ډاون سټرکچر جوړیږي، وروسته تر هغې سرچینې تخمین کیږي او د دې لپاره چې سرچینې تخمین سي د اهل خبره نظر اخیستل کیدی سي او د نورو طریقو څخه استفاده کیږي چې په مخکینی ویډیوګانو کې مو پرې بحث کړی، لکه انالوګوس استیمیټینګ. هغه طریقه ده چیرې چې د مخکینیو تجاربو څخه استفاده کیږي او د فعلي فعالیتونو لپاره ورته سرچینې ټاکل کیږي: وخت، بشري سرچینې او بودیجه. بله طریقه چې ترې استفاده کیدی سي پارامتریک دی. دا د شته معلوماتو څخه په استفادې سره په محاسباتي طریقه باندې فعلي فعالیتونو ته د سرچینو ټاکل دی. نو وروسته د دې چې د پروژې فعالیتونه په جزئي فعالیتونو وویشل سو او بیا جزئي فعالیتونو ته په بیلابیلو طریقو سرچینې تخصیص سولې، بیا وروسته د عدم اطمینان په اړه اطمینان حاصل کیږي. دا په څه معنا؟ لکه د هغو مواردو په ارتباط چې اطمینان شتون نه لري، د هغې دپاره لازمې لارې چارې ترسره کیږي ترڅو په سمه توګه مدیریت سي. دا په دې معنا ده وروڼو چې
اکثرا چې کله سرچینې پروژې ته تخمین کیږي هغه د عمل په ساحه کې 100% کې منطبق نشي یا کمیږي او یا زیاتیږي او په دې اړه هر کله په پروژې کې د پلان په مرحله کې عدم اطمینان شتون لري. نو د دې لپاره چې بیا په عمل کې څه ستونزه ولاړه نشي نو د احتمالاتو لپاره هم پلان جوړیږي، تدابیر نیول کیږي، لکه contingency reserve ورته وایي چې کله سرچینې ټاکل کیږي د فعالیتونو لپاره contingency reserve هغه ته وایي چې لکه یوه اضافي فیصدي او بودیجه، اضافي بشري سرچینه یا یوه اندازه انعطاف پذیري د وخت په ارتباط په پام کې نیول کیږي ترڅو په عمل کې بیا مشکل راپېښ نشي. دوهمه د خطرونو تحلیل دی. په دې مرحله کې چې کله سرچینې تخصیص کیږي دلته خطرونه هم تر تحلیل لاندې نیول کیږي ترڅو په عمل کې بیا ورته ستراتیژیګانې شتون ولري. او سناریو پلانینګ چې ته وایي دا هم د عدم اطمینان په اړه پلانګذاري ده. په دې معنا ده چې کله سرچینې تخصیص کیږي، مهالویش جوړیږي او پلان جوړیږي د پروژې د تطبیق لپاره، نو د مختلفو حالتونو لپاره هم بیلابیل پلانونه جوړیدای شي. لکه د A حالت لپاره به څه ډول کړنلاره شتون ولري په پروژې کې، د B حالت لپاره به څرنګه کړنلاره شتون ولري او د C حالت لپاره به څرنګه کړنلاره شتون ولري. دې ته سناریو پلانینګ وایي. مننه دوستانو. نو اوس مو په دې ویډیو کې د پروژې د مدیریت د سرچینو د تخمین او تخصیص په یوې بلې طریقې سره خبرې وکړې چې هغې ته bottom up estimating وایي.